رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې مهربان ده، په خپل امت باندې ډیر زیات شفقت کړی ده، تر دې چې د مرګ په حالت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره دعا کړې ده. حضرت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي ای جبرائیل علیه السلام د ما د امت به څه حالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله مرګ راځي ناشنا واقعه ده. حضرت جبرائیل علیه السلام یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر سویا، یو بل فرشته هم ورسره راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای دا فرشته خو ما چیرته نه لیدلی، دا څوک ده؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل وای دا د روح فرشته ده، روح قبض کوي. هغه فرشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وای الله جل جلاله ما ته وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسه او اجازه ورنه وغواړه چې د تا روح قبض شي یا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل علیه السلام ته وکتل، ای جبرائیل علیه السلام څه جواب ورکم، څه اراده ده؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې الله جل جلاله د تا د دیدار منتظر ده، د تا دیدار غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې مرګ ته زړه کېښوی، مرګ ته تیار سوی، او حضرت جبرائیل علیه السلام او بلې فرشتې ته وفرمایل امضي لربک اللهم رفیق الاعلى، الله جل جلاله دی ما رفیق اعلی ده، امضي لربک خپل کار جاری کا. هغه د مرګ فرشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح قبض کوي. حضرت عائشه رضی الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روح کله قبض کېدو یا پوه نه سوم، دومره پوه سوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشهد کلمه وویله او ګوته یې پورته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم روح قبض کیږي. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ الصلاه، ای خلکو ای صحابه منز منز منز، الصلاه الصلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د منز تلقین ورکړی ده، منز خامخا کوي. صحابه ته صفته ولګېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا تللی ده. صحابه زاړي، هر طرف ته زړاګانې دي. حضرت انس رضی الله فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځ مدینه شریف ته راغی، مدینه ورسره حسینه سوه، او چې په کومه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روح قبض سویا مدینه بدرنګې سوه. حضرت انس رضی الله فرمایي وای د موږ زړونه هم بدل سو، مخکې مو زړونه خوشحاله و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رانه ولاړ وی د موږ زړونه غمجن سو. صحابه زاړي، هر طرف ته زړاګانې دي. حضرت عمر رضی الله راغی او توره یې راواخیستله او په منبر ته وخت ویا او ویې فرمایل وای څوک یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی ده؟ دا منافق ده چې دا خبرې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وفات. هیچ هم आवाज نه کوي. حضرت ابوبکر رضی الله راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته داخل شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حضرت جبرائیل علیه السلام صادره چولای ده وفات. حضرت ابوبکر رضی الله ورته راغی او په جسد مطهر باندې لاسونه ولګول، پنجې په ولګولې او په ټنډه یې ښکل کوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورته زاړي سبا وکي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې څوک نشي کړی، د خبرو در ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په حالت کې هم خپل صحابه ته تلقین ورکړی. حضرت ابوبکر رضی الله مجمع ته راغی، صحابه ناس، حضرت عمر رضی الله تور راخیسته ته ولاړ ده او حضرت ابوبکر رضی الله عنه منبر ته وختوي او دا آیات قرآن تلاوت کوي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تشریح یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی ده او ټول انبیا وفات شوي دي. حضرت عمر رضی الله عنه په دې وخت هم ولاړ ده، ډیر درد محسوسوي، ولاړ ده، ناستې دا زړه نه کیږي. حضرت ابوبکر رضی الله په منبر باندې خبرې وکړې. حضرت ابوبکر رضی الله فرمایي من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو. ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک چې د الله عبادت کوي الله
ژوندۍ ده الله جل جلاله ته مرګ نه راځي